ډیویډ وارنر د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې تکړه لوبغاړي رشید خان په اړه په تازه ویډیو کې چې سنرایز حیدرآباد پر یوټیوب خبره شوې ده ډېرې جالبې خبرې کړي چې ملګرو موږ دلته تاسو ته هم ویډیو لرو د ثبوت پر ډول خو ملګرو همدغه ویډیو ضرور در سره لایک او زموږ ګران ټي یوټیوب چینل د هر ډول سپورتي معلوماتو لپاره در سره سبسکرایب کړئ. خوږو او معززو ملګرو لکه څرنګه تاسو ته معلومه ده چې رشید خان په نړیوالو لیګونو کې ډېرې ښې لوبې نندارې ته وړاندې کړي دي لکه BPL, BBL او همداشان IPL کې چې ملګرو د ډېرو مینوالو د هرکلي سره مخامخ شوی دی. ملګرو چې اوس د افغان مینوالو څو چنده بهرني مینوال هم لري او رشید خان یو ستوری شمیرلی دی. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې تکړه لوبغاړی رشید خان څه موده وړاندې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لوبډلمشر وټاکل شو خو بیا د افغان کرکټ بورډ مشر فرهان یوسفزي پر خبر چې رشید خان په نړیوالو لیګونو کې ډیر مصروف دی او نشي کولای چې کپتاني وکړي بیا له کپتانۍ لرې شو او پر ځای اصغر افغان کپتانۍ ته راغی. رشید خان ته په تازه ویډیو کې ډیویډ وارنر د اوښ خطاب کړی. رشید خان کیمل اوښ هغه حیوان دی چې څو ورځې بغیر د خوراک ګذاره کولی شي چې رشید خان اوس په کرکټ کې چاته اړتیا نه لري د هرې برخې پوره دی او د اسټرالیا په لیګ یا بیګ باش کې په لومړي ځل په داسې یو بیټ وکارولو چې بل لوبغاړي تر اوسه پورې نه وکارولی چې هغې بیټ ته هم نړیوالو کرکټ پوهانو د اوښ بیټ نوم ورکړل شو. نو معززو ملګرو دا د افغانستان او د افغانانو لپاره ډیره د فخر خبره ده چې یو افغان د نړیوالو پر خلو او زړونو کې ځای لري.